یو خبر زه دلته کوم محمدي صاحب محترم دا د پاکستان ولس په خلاصو غوږو واوري. یو څه موده وړاندې تقریبا 2-3 میاشتې وړاندې غالبا چې په بولده کې یوه جګړه وشوله زموږ او د پاکستاني جهاد ترمنځ. تاسو به په یاد وي درسته ده؟ په دې جګړه کې د یو مجاهد له طرف نه په خطا باندې یو اوان لاړ په یو کور کې ولګېده. په هغه کې 2 نفره شهیدان شول پاکستانیان. جګړه چې پای ته ورسېدله د جګړې څخه وروسته دغه کورنۍ راغلله او په کندهار کې عریضه وکړله چې موږ خو بې ګناه وګړي یو، موږ ولسي خلک یو، ولې موږ ووژلو؟ علي قدر امیر المؤمنین حفظه الله ته دا موضوع ورغله. هغه دستي امر وکړ چې اول دغه مجاهد بندي کوي. یو د دې خلکو موضوع یو چې محکمې ته، په محکمه کې چې شریعت هره فیصله ورته وکړله هغه تطبیق کړي. موضوع لاړه محکمې ته، محکمې فیصله وکړله چې د دغه کورنۍ 2 واړه شهیدانو ته مکمل دیت ورکول شي. پوهېږي 25 لکه تقریبا، او که د دې نه څه زیاتې روپۍ وي، دا د هر مړي په بدل کې ورکول شوې، د هر زخمي په بدل کې هغه ته تاوان ورکول شو، حتی د کور د جوړولو مصارف ورکول شول پاکستانیانو ته. پاکستانیان دې دا واوري چې موږ ستاسې د ولس سره دومره خواخوږي لرو چې موږ دیت درکړی ده. ستا فوج په قتل خطا کې په قتل خطا کې شرعي علي قدر امیر المؤمنین فیصله وکړله چې دغه پیسې به د بیت العمومي بیت المال نه ورکوي، دا به د هغې قول اردو د اعاشې نه ورکوي چې په کومه قول اردو کې دغه مجاهد ژوند کوي، د کومې قول اردو مربوط ده. ځکه په شریعت کې یو جزیه ده چې څوک قتل خطا وکړي عاقله همغه کنډک او ټولی دی چې دی په کوم ځای کې ده. شرعي اصول دي دا ټول. د پاکستان ولس زما ستا سره دا رقم مینه ده، او ستا پوځ شی کوي، ستا پوځ څه شی وکړل؟ په دغه جګړه کې ټول ملکیان خلک شهیدان کړي دي. ته پوهېږې په دې باندې پاکستان ولسه؟ ستا فوج، ستا ظالم فوج، ټول خلک چې وژلي دي شهیدان کړي دي ټول ملکیان خلک دي. په بولده کې 19 نفره تاسې راپور درلوده چې ملکیان خلک په شهادت رسېدلي، په دې کې ماشومان او ښځینه دي. په اورګون کې پرون ماشومان د کرکټ لوبغاړي ځوانان تنکي ځوانان په شهادت رسولي. په کابل کې زه خپله ورغلم په هغه ځای باندې چې د دوی ډرون وار کړی و، 15 کسه ملکیان شهیدان شوي. د عبدالرحیم په نامه د ملي تلویزیون خبریال پکې په شهادت ورسېده او ټول ملکي خلک وو. زما په بمبار کې، زما په جنګ کې یو ملکي سړی ته ما ته راوښیه په دغه جګړه کې چې پراخه جګړه ما وکړل. په دې باندې